ایره د وګړو وړه شان یوه ډله، دا وړه شان یوه ډله ګوره څنګه و تر هر یوه ځنګل ورتېره سوې او د هر ځنګل په هاخوا چې ځنګل و تر هغه پورې یې ځان ورسولی. په دهسې یوه ډېر لرې ځنګل کې چې آباد کوم ډول ډول ځناور و، رنګ رنګ ژوي او رنګ رنګ بلا بتر و. له دوی سره هغه د جنګ په حال کې او د جنګ په دغه حال کې داسې حال و چې هغو هم ځان ساته د دوی له واره. دوی به هم کول همیش تر خپله وسه له هغو د ځان ژغورنې تدبیرونه. په دهسې تدبیرونو کې یو دا و چې په دوی کې چې بمار چرته چا مړ کړ، له وژلو پس به یې اچاوه په اور کې، په دې نیت چې په سوځلو یې ایره کړي او ایره یې بیا په پښو پورې موښله. په دې رنګ به نو د دوی په عقیده بیا د مار خوله پر دغه چا باندې وبنده، که په کور که په ځنګل کې به روان و. یو څو شپې به له مارانو و بېغمه، مګر دا بېغمي هم بېغمي نه وه. د مار ویره که به لږ غوندې سوه کمه، نور به و ډېر ژوندې سرې داسې پاته چې د دوی و ژوندانه ته به بلا و. په دهسې ژوندې سرو کې تر ټولو تاواني د دوی دپاره انسانان و. انسانان که څه هم دلته نږدې نه وو، خو ناڅاپه به یې خدای خبر له کومه کله کله په دې خوا پیښه راوکړه. مخامخ چې به سول دوی ته نو به جنګ و، هم به دوی هم به هغوی په وینو رنګ و. له انسانه چې دا خلک داسې تنګ سول، نو ټول خپل هغه سپین ږیري لره راغلل چې نیکه به باله دلته نه را وښځي، په دې هیله چې هغه به دا وخت دوی ته د انسان د مخنیوي څه چل ور زده کړي. نیکه وویله چې دا خو ګرانه نه ده چې کوم کار تاسې د مار له ایرې اخلئ، د انسان له ایرې هم هغه کار واخلئ. وژل سوی انسان وسوځئ په اور کې، بیا ایره د هغه کړۍ سره راغونډه په خپل تن پورې وموږئ، نو دا به د انسان لاسونه وتړي در باندې، بیا به نه وي څه خطر ستاسې په وړاندې. د انسان د مخنیوي چل چې یې زده کړه، نو دوی غوښت چې اوس ایره کاندې ترلاسه. یو ورځ بیا د همدې خلکو له میانه درې وګړي و په ښکار پسې وتلي. دوی یو کس ولید چې سپورو پر آس باندې له ملګرو ګوره څنګه و بیل سوی، و یې مخه چپه سوی او روان و. نه ګودر ورته معلوم و او نه لاره چې د دوی ورباندې ولګېدې سترګې. ورته سم یې کړل خپل غشي او هغه یې رنګ په وینو داسې واچوله آسه چې د ژوند مرغۍ یې والوتله لاسه. چې ښکاریانو ته په لاس ورغی مړی، ژر یې وسوځه په اور کې او ایره یې یو څه پټه کړه د بل مهال دپاره، او دا نوره یې همدغه ساعت دلته په ځانونو پورې وموښله ټوله. دوی لا دلته په ایرو لړلې ناست وو چې دغه وژل سوي کس په لټه تر دې ځایه پورې نور وګړي راغلل. هغه ولیدل چې سر یې د ملګري یو اړخ ته دی پروت او تن یې نسته، آس یې دی په یوه شاخ پورې تړلی. په لیدو د دې ناورین اور باندې بل سو. کوم درې تنه چې وناست دلته ایرو ته سول، هغو ته لیوني له ډېره قهره پرې ورسمې یې کړې ژر خروړي تورې. دوی یې کړل په هغه ځای کې نوکي نوکي، خو درېیم په تېښته کړه ککرۍ خلاصه. هغه یو ور دا خبر تر خپلو خلکو. خلک واړه د خبر په اورېدلو په تعظیله د نیکه مخ ته راغونډ سوله، او نیکه ویل چې موږ وتېروتلي د انسان ایره د مار تر ایرې پوه ده. هغه فرق کوي په خپل او په پردي کې. دې زموږ وګړو سر ځله خوړلی چې موښل یې په ځان پورې وهلته د دښمن د تن ایره، او له هغې نو هیله نه وه چې د دوی ژغورنه وکړي. د ژغورنې کار ایره د خپلو غواړي، خپل د خپل ننګه کوي هم باندې ژاړي. که د خپلو په ایره کېده ژغورنه، نو د دوی اوس د چا خپل ایره په کار وه. دا په دې چې شاه زلمي یې تلو روان و په لټون د خپلو هغو دښمنانو چې 2 تنه یې په دوی کې ووژلي. پرېکړه وسوه چې د دغه کار دپاره د نیکه له ایرې کار اخیستل غواړي چې یې هسې هم خپل عمر دی خوړلی. بس بیا ژر ونیکه خوار قرباني سوی. د سوځلې تن ایره یې هر ځلمي وه په ښه توګه په وجود پورې موښلې. په دې زغره کې په لوی زړه اوس روان و. سر راوړل د خپل دښمن لوی ارمان و.